او ړوند دي سي په سترګو باندې هغه ملا، کونډ دي سي په غوږو باندې هغه ملا، ګونګی دي سي په ژبه باندې هغه ملا چې دغه څه ویني بیا یې خوله بنده کړې ده او دا نسي ورته ویلی چې تبلیغي کاکا دا ناروا ده دا مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد نه دی راښولی، زما پلار شروع کړی وو. لکه د تبلیغي څه چې مې د خدای لپاره بد کېږي د بریلوي سره مې هم د خدای لپاره بد کېږي، شخصي تضاد نه ورسره لرم د هېڅ چا سره. زموږ بعضې ملایان د دې لپاره پر بریلویانو لګېږي چې بیا مې خلک بریلوی ونه بولي، یا زه د هغه زوی نه یم. زه د بریلویانو هم ښه بیانوم، د تبلیغیانو هم ښه بیانوم، د بریلویانو هم بد بیانوم، د تبلیغي هم بد بیانوم، د هر چا ښو ته ښه وایم، بد ته بد وایم. په دې کې زموږ ملایان هم غرق دي. د خدای جل جلاله خدای پرستی که سړی کوي که الله ته متوجه سي چې په هر چا پسې بد وایه د هغه د بدۍ ځای معلوم که بیا یې ووایه، بس دغسې مه وایه. زما په مخ کې یو ملا زما نږدې ملګري وو، خو دا 10 کاله کېږي څه خبرې دي. په دې مکتبه کې په دې افغانستان کې یو ملا و د حضراتو مولوي صاحب نومېدی، پر هغه باندې ولګېدی. ما ولې پر لګېږي، ولې دا بد پر وایي؟ ما ته ویلې د هغه په مسلو کې کار و، مال په کومه مسله کې کار و ته ما ته ووایې؟ علما ډېر ولاړو دغه بازار کې مکتبه کې، وایي هغه به ویله چې حضراتو النعمان سراج امتي حدیث موضوعي دی. مال دا خو هغه نه دي ویلي، مولا علي قاري وایي چې په اتفاق نه محدثینو موضوعي دي. موضوعة الکبرا مې راواخېستې مکتبه ورښکاره مې کړي چې دا په اتفاق نه محدثینو موضوعي دي. البته الفاظ معنای امام بدرالدین عیني صاحب وایي صحیح ده، دا بیا بله خبره. دی چې ودرېدی ډېر سخت خړوم سو، طالبانو شاګردانو ورسره وه. ما ته وایي پلانکی شیخ صاحب وایي صحیح دي. ما له شیخ صاحب خبرې خلک ستا سره نه مني، کتاب وښیه. محدثین موضوعي بولي، ته کتاب وښیه. بس یې خوابالي سو، تلاقل نه یې وغورځول چې که بیا زه ستا سره کښېنم. مال سړی یې، زه نه درته وایم چې پر دې حضراتو مولوي صاحب باندې رد مه کوه، خو زه درته وایم پر هغه ځای رد وکړه چې هغه د بدۍ ځای دی، یو څوک معلوم کړي بیا یې وکړه. پر ما یم وکړه، پر حضراتو مولوي صاحب یم وکړه، پر شیخ صاحب یم وکړه، پر امیرالمؤمنین یم وکړه، پر بل ملا یم وکړه، خو یو چا ځای خو معلوم کړه بیا یې وکړه. او چې ته په هېڅ نه یې خبر دی، یو چا د بدۍ ځای هم نه دی در معلومات په مکتبه کې د خلکو در مخه په علماو پسې بد به یې دا غلط کوې، دا چې په هر چا پسې کوې. ما له یو سړي سره د بولدکه څه د قندهار را روان یم، سرکۍ لیږي ته ځم، د جهاد را روان یم، یو پټو مې کمر پټو مې در سر تړلی و، د نوبت را روان وم، باډر را باندې بند سو، ناوخت و، هلته مې یو شناخته و، د هغه کره ځم، موټر نسته، د تبلیغیانو د تشکیل موټر روان و، په هغه کې یو سړي وخېږولم، 50 روپۍ کرایه راڅه واخیستل، ولده دا سړی به دې ورسي. نو امیران ګرده را باندې راټول سول، خوشحاله سول چې یو سړی مو پیدا کړي. یو د یوې خوا راته ګډ سو، بل د بلې خوا راته ګډ سو. کیسې ډېر راته وکړلې. مال زه خبر درته کوم ولوکې، مال د شریعت مسله ده. ساعته چې موږک ولوېري در هغه ساعته نه پاکېږي چې اوبه دې نه چې موږک نه یې راختلی، چې هر څونه اوبه راوکاږي. دا د زده د ولو دا مسله را معلومه ده. مال افغانستان ته موږک لوېدلی دي چې دغه موږک مو نه یې ایستلی د امریکا در هغه ساعته پورې د افغانستان نسو پاکولی. راسې یې پلا په ګډه باندې دا موږک راوباسو چې موږک مو وایستئ، باره به تاسو ورې لکو باره پاک کړي دا خلک. په ورځ د آخرت پر منبر ناست، د 28م شپه ده، رب دې حساب را سره وکړي چې دا به د الله په حضور کې درته وایم. ما ته ویله چې جهاد خو دا یو فساد و چې وخت تېرېږي، او دغه سړی مخ ته ناست و، دغه سړي جهاد کړ دی، پلانکی حاجي صاحب جهاد څنګه کار دی؟ هغه ویل و مولوي صاحب ما ډېر وخت جهاد وکړي، اوس د خدایه څه بخښه پر دې غواړم چې خدایه ما ته د جهاد د ژوند بخښه وکړي چې ما څه ګناه وکړل، مسلمانان مې وژل. دا یې ما ته ویل. دغه خلکو څخه نن دلته بیا د جهاد نعره دا خلکو مړه کړله. نه به واوري په دې ټول پاکستان کې په یو مرکز کې چې دا اعلان سوی دی چې فلسطین ښه دی، مسلمانان ښه دي او اسرائیل بد دي، بلکې په دې اوس حالاتو د جنګ په مابین کې په اسرائیلو کې مرکز راته خلاص کړي. د دغه بېغیرته مسلمان نو موږ خلاف یو وروره، دا که مو څوک بد بولي که مو ښه بولي، د دغه بېغیرتۍ خلاف یو. پایبندي پر ملا مه لګوه چې مولوي صاحب ته به نو د جهاد بیان نه کوي. دا خونزاده صاحب دلته ناست دی، مولوي محمد رفیق صاحب اوس هم ناست دی. دا خونزاده صاحب پلار دی، شیخ صاحب دلته مشهوره سړی دی. تیر کالو غالبا کابل کال وړم کال به وروژه کې د دغه پښین په مرکز کې مجاهد ته چنده کېدل، د مرکز تبلیغیان پر راوغورځېدل، ول د جهاد چنده دلته بنده ده. دغه سپین ږیري شیخ صاحب جنګ ورسره وکړي، دعوا یې ورسره وکړه. ولې بله چنده ایله ده د جهاد چاته بنده ده؟ ته مسلمان نه یې، په قرآن کې جهاد نسته، موږ د ځانه جوړ کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد نه دی راښولی، زما پلار شروع کړی وو. موږ د ځان لپاره یو کار روان دی. څه خبره ده؟ ما ته خو په هغه دې سر را خلاص کړه چې ولې بله چنده په مرکز کې ایله ده، په تبلیغي مرکز کې او د جهاد چنده بنده ده. او ړوند دې سي په سترګو باندې هغه ملا،
کونډ دې سه په غوږو باندې هغه ملا ګونګی دې سه په ژبه باندې هغه ملا چې دغه څه ویني بیا یې خوله بنده کړې ده او دا نسي ورته ویلی چې تبلیغي کاکا دا ناروا ده دا مه کوه دا حق نسي ورته بیانولی ولې بیا زما په ملایي باندې خطر دی او زه چې دا بد ورته وایم چې دغه بد دې اصلاح که بیا راباندې راغورځېدلی او بیا چې یو ټاپه لګېږي هغه در باندې لګوي بیا په هغه پسې در وایي چې په مجلس کې کښېنې زما بې غیبته بل کار نشته وایي دا پر تبلیغي لګېږي دا اوس چې عمرې ته تللی وم که زه دا ووایم چې غالبا الله دې مې دروغجن کړي نه در شلو ډېر داسې کسانه باندې برابر سوله ستړی مه سې مولوي صاحب ښه وایي شکر دی تا هغه مولوي صاحب پر تبلیغیانو چې لګېږي اوس زه هغه یم شکر دی پر دا غوټ پشاو چې لګېږم پر دا بې غیرته مخلوق چې لګېږم چې د خلکو د زړو څه د کفر دوستي دښمني وایستل دوستي یې زړو ته وراچول تبلیغي زه خپله یم تبلیغي مولانا زکریا کاندیلوي دی رحمه الله تعالی تبلیغیان د دیوبند اکابرین علما دي دا چې نن سبا د تبلیغ په نامه باندې په مسلمانانو کناست روان دي او مسلمانان یې د جهاد او د کفارو سره د دښمنۍ سره ناولده کړله او اسلام یې خلکو ته په یوه بستره کې وښوي د ده ابي غیرتو د لاس هم نن مسلمانان دا حال ته ولاړ دي دا څه حال دی پر فلسطین باندې تاسو ما ته وښایست دا اوس اجتماع د تبلیغیانو تېره سول زما یو خپل خسر کېږي د خسر لور مې دی پرون مې ملته دعوه ورسره وکړله چې سامدین اکار یې ناست دا اوس څو ورځې مخکې مې ملته ورسره دعوه ما ورته د اجتماع ته تللی ویل و مال په دغه اجتماع کې مو دا اوس چې سږ کال وه په دې 3 ورځې کې یوه ورځ دا خبره وسول چې اسرائیل مرداباد دا اسرائیل ظلم کوي دا فلسطین مظلومان دي دغه مظلومان غریبان دا پر دین پر حق دي بیت المقدس د مسلمانانو قبله ده دا وینې ناحقه تویږي دا خبره وسول ولیا نه رسوي مال دا اسلام راته څه کوي چې سړی په خپل ملک اسلامي ملک خالي مسلمان ته دغه نسي ویلی چې اسرائیل زموږ دښمن دی دغه اوس مسلماني ده زه خو هم دا مسلماني دې په ټکه ووال سي دا مسلماني دې خدای ورکه کي چې په نن وخت کې هم یو سړی د جهاد ناره اواز نه کي پورته او دغه کم از کم نه ووایي چې اسرائیل ظالم او فلسطین مظلوم او د اقصا د مسلمانانو قبله ده او کم مسلمانان چې پکې زهیریږي یا شهیدان کیږي موږ د دې ملګري یو ملاتړ یې کړو دا په خوله چې سړی دا نسي ویلی دا مسلماني دي نو پر ټکه پر ولویږي دا چې مسلماني ده 20 کاله خو مال په افغانستان کې جنګ و هغه موږ غږ نه سوی کولی دلته جنگ شروع په افغانستان کې بمبار شروع پر مسلمانانو وینې تویېدلې دلته به دې بسترې ور په شا کړي وې تشکیلونه روان و افغانستان ته دا د یو چا پورې تعلق نه لري زما د مدرسې طالبان دلته ناست دي خلیفه صاحب هم ناست دي شاهد دي 60 کال دلته یو سړی ما ته رالی ټلیفون یې وکړي وایي زه پلانکۍ سړی یم ستا سره پلانکۍ ورځ پلانکۍ ځای کې ولیدل دوکۍ کې راغلی یم د کراچۍ څخه تا درځم شپه سره کومل خدای دې راولم ما یقین نه دی پېژندلی خلیفه صاحب حاضر دي موږ دلته ختم خواجګان کوي رالی راته کښېنستي په دا مجلس کې به رضان یاد کړي وایي زه خو بریلوی یم نو ما ورته زه خو د بریلویانو سره ټکر یم ته به ما پېژنې که نه خلک خو مې بریلوی بولي خو زه د بریلویانو سره ټکر سړی یم ویې خندله وایي اوس سیدي خو نو راغلي یو خدای دې راولم میلمه یې چرڅ وکړي ماښام سره کښېنستو ما بیا په دا مجلس کې ورته ویل زه خو د بریلویانو خلاف سړی یم پر بریلویانو جرحې لرم د خدای دپاره یې پر لرم په دې نه پر لرم چې خلک مې بریلوی ونه بولي لکه د تبلیغي څه چې مې د خدای دپاره بد کېږي د بریلوي سره مې د خدای دپاره بد کېږي شخصي تضاد نه ورسره لرم د هېڅ چا سره زموږ بعضې ملایان د دې لپاره پر بریلویانو لګېږي چې مې خلک بریلوی ونه بولي یا زه د هغه زوی نه یم زه د بریلویانو هم ښه بیانوم د تبلیغیانو هم ښه بیانوم د بریلویانو هم بد بیانوم د تبلیغي هم بد بیانوم د هر چا څو ته ښه وایم بد وایم ما ته وایي ته څه اعتراض پر موږ باندې لرې مال هغه اعتراض چې پر تبلیغي لرم پر تا یم لرم خلیفه صاحب ناست مال په دا 20 کاله د امریکایان راله په دا جهاد کې تی کم کار وکړي ما ته وښیه ستی د بریلویانو د خوا یو کتاب د جهاد خلاف پر جهاد باندې چاپ شو د امریکا خلاف یو اعلان مو وکړي د جهاد د بریلویت د مرکز څه په دې خپلو کارنامو کې مو یو کار د جهاد لپاره وکړي یو مجاهدین مو ورکړله هغه لار دې مال ما ته وښیه بس ناستو وایي دا کمزوري مو کړې ده مال په دا کمزوري دي خلاف نور ګرده پرېږده نور ستا عقایدو د مشرانو تعامي سړی په هغو شیانو پسې دې زه نه ځمه دغه درته وایم چې زه د تبلیغي سره پر دا جنګ اخته یم چې ولې جهاد اعلان نه کوې بریلوی تا ته م وایم ولې د جهاد اعلان نه کوې ولې د دې کافر خلاف اواز نه پورته کوې